بلال حبشي رضی اللہ عنہ حبشي قام و نسبنا کمزور درنگنا کمزور خو رب العالمین چې روچته مرتبه ورکوله نو ابو لهب ته وګورئ چې د رسول الله سلام خپل تره دی نسب یې زورور دی ښایست یې مو مال یې مو زور یې مو اوس دې کې په دې به موږ ډېر ښه پوه شو که دا مثال تاسو زده کړئ چې رب العالمین چې مرتبه اوچته ورکوي داسې لکه څنګه چې بلال له ورکړی او چې رب العالمین دې د اوچتې مرتبې نه شاته پاتې کړي هغه داسې لکه ابو لهب چې شاته پاتې کړی لکه ابو جهل چې شاته پاتې کړی دی نو مرتبې عزتونه دا په جیدادونو نه ډېرېږي خو یو سړی وي چې موږ ډېر لیدلي دي چې عزتمند دي نو بیا که خبرې له رالې دا عزت عارضي دی او پته به درته هله ولګي که چېرته الله د دې سړي نه دا مال واغست نم دیدلی چرته دسی خلق تاویگی را تاویگی بد ورځ هغه سړی چې د هغه کسانو په مخه تېر شي هغو ته یې دوه کنځلې ورسره ووس خو پرون خو دا سړی عزتمن و هغه عزت عارضي و هغه خو د مال د لاسه هغه خو د جیداد د لاسه ښه یو سړی زورور دی پهلوان دی خلک تېري کله چې دی د 50 نه 40 نه واوړېدو دی په کتر روان شو دې څوک عزت کوي ولې نه کوي عزت زور ختم شو دې سړي زامن ډېر دي خلک تېرېږي اوه پلانې لس زامن دي نو دنه چې را خلک څه حیا کوي خو د یې لس زامن وراسه کېده ته لرګی څوک نشته او ابوالعز ما تاسو ته قصه نه ذکر کړې د عمر رضی الله عنه ذهن ته ورسره راغلی که نه دا عمر رضی اللہ عنہ واقعا بارک اللہ فیک اگر زنانه ته چې ویلو کور کې کېنه ته بیمار او بیا عمر رضی اللہ عنہ د دنیا نه لاړ او بیا ورته هغه کس وي عمر خو مړ دی اوس راوځه د کور نه هغې ورته ویلي چې ژوندی و ما وله نافرماني نه کوله نو چې مړ شو څنګه به نافرماني وکړم دا عزت دی سړی د خاورو لاندې پروت دی بیا هم خلک عزت کوي دلته زه د مال خبره نه کوم د جیداد او د زور نه کوم هغه انسان تلی د خاورو لاندې پروت دی خو څومره عزت کوي موږ چې کله دیندارو خلکو تذکره کوو څومره په ادب د هغوی نوم وایو حالانکې هغه د نن نه څو سوه کاله تلي دي او خاورې شوي دي ګریبانان د ډېرو پکې قبرونه موږ ته نه دي معلوم خو چې نوم وایلو څومره په عزت نوم وایلو دې ته هغه عزت وایي چې کوم عزت الله رب العالمین چاله ورکوي الله یې دغه عزتونه موږ ته نصیب کړي